هرات کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره مرکزي حکومت د ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ بودجه ځانګړې کړه. د دغه بودجې څخه 200 میلیونه یې لګول شوي، خو د روغتونونو کرونا تشخیص او درملنې په برخه کې ستونزې لا هم پر خپل حال پاتې دي. یو شمېر مدني فعالان چې د هرات والي دفتر مخ ته راغونډ شوي ټینګار کوي چې د دغه پیسو په لګولو کې پراخ فساد شوی. 1,42,000 افغانی گفتن مصرف همین مریض شده. مریضای ما داریم که به 5,000 افغانی همونجا تداوی شده، یک تابلت یک دانه پیچگاری رو زدن، بس خلاص. ما اسناد داریم، ما مریضای قرنطینه دیدیم، با اونا مصاحبه کردیم، از اینا گپای اینا رو شنیدیم. هیچ خدمات صحت عامه ندادیم. 192 میلیون به یک قلم گرفته، او پیسه هم گم است. دیگه کمک‌های هم که از داخل شده، از تجارت شده، از خیرین شده، او هم گم است. دوی وايي هرات ورکړل شوي پیسې ډېری نامعلومو ځایونو کې لګول شوي او یوه زیاته برخه یې ورکې دي. یاد مدني فعالان ولایت مقام، عامې روغتیا ریاست او اطلاعات و فرهنګ هغه ادارې بولي چې دغه پیسو کې فساد کړی دی. 100% فساد شده. برای شما واضح گفتم که اداره مالی هم دخیل در این قضیه، ریاست صحت عامه 100% ریاست صحت عامه دخیله و اطلاعات فرهنگ. بودجه‌ای که تخصیص داده شده به صورت کامل و درست و واقعی استفاده نشده. بلخواست شمیز مسئولین منی چې د ورکړل شوي بودجې څخه 200 میلیونه افغانۍ لګول شوي، خو وايي په اړه یې څېړنو او ولس حساب ورکولو ته چمتو دي. بزرگوارانی که در جامعه مدنی میخواین انتقاد وارد بکنن روی عملکرد کمیته تدارکاتی و همچنان پروسه‌هایی که در این بخش وجود داره، خوبی بهتر خواهد بود که بیشتر غور بشه، بیشتر تدقیق بشه و همچنان بررسی بشه که در کدام بخش ایف و میل صورت گرفته. چون خط سرخ ما در این پروسه جلوگیری از هر گونه حیف و میل پولی است که به خاطر مبارزه با ویروس کرونا اختصاص پیدا کرد. د هرات مدني فعالان په داسې حال کې د دې ولایت لپاره ځانګړې شوې بودجه کې د پراخ فساد ادعا کوي چې لا هم د ولسمشر په امر جوړ شوي سربستري روغتون کې اړین طبي توکي نه دي ځای پر ځای شوي او لابراتوار لا هم د توکو له کمښت سره مخ دی. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات.